السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل ټول لازمي تصویران، لازمي ویډیوګانې او لازمي ډیټا مو له ملګرو څخه پټه کړئ. دوستانو دغه تاسو د موبایل په ګړۍ کې ډېر په اسانه طریقه سره پټولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غږ مې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو په دا ټایټل باندې کلیک وکړئ. لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا د هغه کوم اپلیکیشن لینک لیکلی وي. تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ دغه کومه تاسو راسي په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. نو کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو خلاص کړئ دغه کوم دلته ولاړ دی له تاسو څخه پاسورډ غواړي. نو ګورئ دوستانو اوس که تاسو هر څو ټایمینګ ورکړئ بیا به هغه ستاسو د ګړۍ پاسورډ وي یعنې ستاسو د اپس پاسورډ به هغه وي. ګوره دوستانو دلته 1230 ورکومه. کله چې وګورئ دوستانو تاسو 1230 ورکړئ دغه کوم هر څو ستاسو ورکوي یا 330 ورکومه. ګوره دوستانو ما 330 ورکړئ دغه کوم دلته تاسو راسي په دا سنټر بټن باندې به کلیک وکړئ او تاسو به یو وارې هغه ټایمینګ بیا وروښیاست. یعنې تاسو هر څو اول ورښولی ولو تاسو به هغه ټایمینګ یو وارې بیا وروښیاست. دغه رقم دوستانو دلته تاسو په دا سنټر بټن باندې کلیک وکړئ او دغه رقم دوستانو دلته له تاسو څخه یو ایمیل غواړي. که تاسو غواړئ چې هر ایمیل ورکړئ دوستانو تاسو به هغه ایمیل ورکړئ او دغه رقم دوستانو تاسو به فینیش باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو دغه رقم دلته تاسو راسي په دا پلس بټن باندې به کلیک وکړئ. په نیو فولډر کې تاسو نوی فولډر جوړولی شئ. په کیمره کې تاسو اوس تصویران اخیستلی شئ. په اودر فایل کې دلته تاسو نور فایلونه پټولی شئ. په امپورټ اډیو کې تاسو اډیوګانې پټولی شئ. په امپورټ ویډیوز کې دوستانو تاسو ویډیوګانې پټولی شئ او په امپورټ پکچر کې دوستانو تاسو تصویران پټولی شئ. ګوره دوستانو زه امپورټ پکچر ته رالم. هغه رقم ګوره دوستانو اوس که ستاسو موبایل کې هر څو تصویران وي او که تاسو غواړئ چې هر تصویران پټ کړئ صرف په دوستانو تاسو هغه تصویران سلیکټ کړئ. نو ګوره دوستانو زه رالم دغه تصویران دي او غواړم چې دغه تصویران پټ کړمه. دغه رقم دلته صرف تاسو هغه تصویران سلیکټ کړئ او دغه رقم دوستانو دلته به تاسو راسئ په هاید بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو نوی فولډر جوړولی شئ. دلته په ویډیوز کې پکچر کې زه غواړم چې دغه په پکچر کې پټ کړمه. دغه رقم تاسو په پکچر باندې کلیک وکړئ او دغه به دوستانو په پکچر کې پټ شي. دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ او بیرته به تاسو له دې اپلیکیشن څخه ووځئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو له دې اپلیکیشن څخه ووځئ اوس که هر څوک دغه اپلیکیشن ستاسو موبایل کې خلاص کړي دغه رقم دلته ټایمینګ ورښیي او که تاسو غواړئ دوستانو چې هغه اپلیکیشن هغه تصویران وګورئ نو دلته تاسو په دا سنټر بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستانو تاسو هغه ټایمینګ وروښیاست. کوم ټایمینګ چې تاسو اول وښولی وو صرف په دوستانو تاسو هغه ټایمینګ وروښیاست او دغه رقم تاسو په دا سنټر بټن باندې کلیک وکړئ او هغه تصویران هغه ویډیوګانې به دلته دی تاسو ته در ښکاره کړي. نو دوستانو که چیرې غواړئ چې ویډیوګانې تصویران اډیوګانې له خپل ملګرو څخه پټ کړئ ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. په دغه اپلیکیشن کې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره پټولی شئ. نو دوستانو که کومې ویډیو غواړئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.